یو ورور سوال کړی دی وایي درې وروڼه زموږ په علاقه کې هغه وتي وو د سیند طرف ته چې میان نیسو د شپې او سهار ته نږدې د باران د ډېروالي د لاسه او سیند راوتی دی دوی ګډوډ شوي دي نو دا دوه د هغوی هېڅ پته نه لګي مړه دي ژوندي دي اوبه وړي دي هغه یو چې دی هغه ژوندی راغلی دی هغه یو ژوندی راغلی او دوه مړه دي ورک دي داسې خو څوک نشي ویلی چې مړه دي که نه ویلی شو چې مړه دي نشي ویلی ورک دي سوال دا دی چې هغوی کې د دې یو واده شتي زنانې ده نو هغه تپوس د عدت په باره کې کوي چې دا عدت د خاوند په مرګ باندې چې زنانه تېروي دا به د کوم وخت نه شروع کوي سوال خو فایدهمند دی که نه نه دی او موږ دا مسله اورېدلې تاسو نه چې دا زنانه به صبر کوي 4 کاله د عمر رضیان فتوا نو اوس دا موږ ته پته نشتي چې 4 کاله بعد به دا عدت شروع کوي که د هغې نه مخکې او بل که په ده باندې غیبانه جنازه څوک کوي نو هغه به د کوم وخت نه کوي هرې مسلې ته زموږ ضرورت دی بعض راشي نه به کلمه موږ له هم راځي یوازې مسله د کلمې ده او که دې کلمه کې مې درته تپوسونه وکړو که نه نو همدې کلمه کې موږ ته ډېرې مسلې نه دي معلومې دین دا زموږ د ټولو دی دا یوازې د عالم او د مفتي او د مولا دین خو نه دی د هغه میراث دی یا ټیکۍ د دې اخیستې ده زه هم دا غواړم چې جنت ته لاړ شم ته هم دا غواړې چې جنت ته لاړ شي او عالم هم غواړي چې جنت ته لاړ شي جنت ته تلو لار دا دی چې موږ په دین باندې صحیح عمل وکړو او په دین باندې موږ د هغه وخته پورې صحیح عمل نشو کولی چې څو پورې موږ یې زده کړی نه دا مسلې چې کومې بیانېږي بیا د تا خبره کوم چې دا څه بل چا دپاره نه بیانېږي هم زموږ دا دین الله چا ته رالیږلی موږ ته یې رالیږلی زموږ دپاره رالیږلی عوامو او خواصو دپاره علماو او جاهلانو دپاره تور او سپین دپاره عرب او عجم دپاره ټولو دپاره دی داسې یو کس نشتی چې هغه دا خبره وکړي والعیاذ بالله چې نه جي موږ ته ضرورت نشتی ضرورت لازم ده او موږ چې دا افسوس سره دا خبره کوم موږ چې څومره د جهالت کې پاتې شوي یو موږ دا معاشره د هغې یو وجه دا ده چې موږ کوشش د زده کړې نه دی کړی او دویمه دا هغه چا چې دین خو هغو کې اکثرو صحیح کوشش موږ ته د ښودنې نه دی کړی دواړه طرف ته مسله شتي او دا مسله را پېښېدی شي که نه شي اوس چې د حالات راغلي دي په دې بعضو علاقو کې سیلاب یا تندر د هغې د راسه ډېر خلک ورک دي که نه دي ورک دا دغې سره بلکل برابر ده دا مسله بیا د عدت مسله د جنازې مسله څه به کوو الجواب دا چې ورک شي ده ته په عربۍ کې مفقود ویلی کېږي المفقود مفقود مختصر تعریف دا دی په شریعت کې هغه سړی چې غیب شوی دی او د هغه خبر هم نشتی هېڅ پته یې نه لګي چې ژوندی دی که مړ دی بلکې دا پته یې نه لګي چې کوم ځای کې دی دا پته هم نشتی چې کوم ځای کې دی اول خو دا مسله یې د ساتي چې یو سړی ورک شي که نه نو محض ورکېده دا د ده په نکاح باندې ګوره اثر نه کوي چې ویره ورک شو یو ښځه یې طلاقه شوه نه چې ورک شو ښځه د ده په نکاح کې ده او په ښځه به خرچم کوي خرچم دی به کوي نو دی خو نشتي کوم وارثان چې دي خرچه په هغوی ده
اوس داسې مسله لکه دا چې راشي ورک شوی دی، هېڅ خبرې نشتي، موږ به څه کوو؟ ما دا خبره ذکر کړې وه چې دې کې بعضو علماو خو دا ویلي دي وي لس کم سل کاله به انتظار کوي. داسې بې دلیله خبره، لس کم سل کاله به دا انتظار کوي. اوس یو زنانه د هغې 40 کاله عمر دی او خاوند یې ورک شو، لس کم سل کاله چې انتظار وکړي نو څومره شو ټول عمر؟ 130. د دې نه بعد ولا بیا ته فتوا ورکوې چې اوس ته نکاح هم کولی شي. 130 ته خو چې ورسي که نه، دا انتهایی کمزورې فتوا ده. ها د عمر بن خطاب رضی الله عنه ثابت دي چې دا خو حدیث مسلې راغلي هغه پکې 4 کاله ورکړي، 4 کاله. ځکه بعض علما وایي انتظار به 4 کاله کوي. و دې کې یو بله فتوا ده، هغه زړه په ډېر مطمئن کړي، زما په ځان زړه مطمئن دي چې عمر بن خطاب چې دا 4 کاله خاص کړي دا هغه یو اجتهاد کړی دی، حالاتو ته یې کتلي دي یاره 4 کالو کې به معلومات وشي. ځکه که چېرته دې کې محدود زمانه وی که نه نو هغه به موږ ته الله او د الله رسول ښوولی وی. مطلب دا شو چې دا مسله د قاضي د اجتهاد سره تعلق ساتي، قاضي د اجتهاد سره. قاضي به حالات ته وګوري، کیدای شي چاته 4 کاله ووایي او کیدای شي چاته 2 کاله ووایي او کیدای شي چاته 15 کاله ووایي. دا ولې بدلیږي دا کلونه؟ حالاتو ته وګوري. اوس 4 کاله عمر بن خطاب خو ولیدي رضی الله عنه. زموږ په زمانه کې لټون د هغې نه زیات او زر کیدی شي. موږ سره آلات دي، موږ سره ټکنالوژي ده، موږ سره انټرنیټ دی، په هغو کې خو دا هر څه نه وو که نه. نو ځکه تحقیقي قول دا دی چې مسله چا ته راجع ده؟ قاضي ته، عالم ته. هغه به اجتهاد وکړي، حالاتو ته وګوري چې زنانه ته وایي ته به 4 کاله صبر کوې، 4 کاله کې به خبر راشي، دا به 4 کاله صبر کوې، 3 کاله به صبر کوې، 4 نه زیات دا به صبر کوې. او چې کله بیا قاضي فیصله وکړه او حکم یې صادر کو، بیا پسې هغوی رالو چې دومره وخت تېر شو څه پته ونه لګېده او حکم یې صادر کو چې او دا سړی مړلی، حکمن مړلی. حکمن څه مطلب دی؟ یعنی د هغه دا حکم دی، نور حقیقي د مرګ لا موږ ته پته نشته. خو څوک چې دومره وخت غیبي او هېڅ پته یې نه لګي او هغه پسې لټون وشي نو یاره دی مړلی. به چې کله دا فیصله صادره شو د قاضي نه او د عالم نه، نو بس دغه ټیم کې به د زنانه عدت شروع شي، د مرګ عدت، د خاوند د مرګ عدت 4 میاشتې 11 ورځې هغه به شروع شي. دویم میراث به دې ځینې تقسیمیږي. یوازې د عدت مسله هم نه ده، یوازې د مانځه د جنازې مسله هم نه ده، د میراث مسله هم ده. میراث سره به څه کوو؟ میراث به هم د دې ځینه هغه تقسیمیږي. نو بیا که د دې زنانه عدت ختم شو نو دې له بیا روا دي چې د بل چاته واده شي، په نکاح شي. مسله اسانه ده ګرانه؟ پوه بې نه شوئ؟ ښه اسانه مسله ده، خو چې څوک په توجه سره خبره واوري. ښه، دا یې ورور دی، دی وایي زه ډاکټر یم هسپتال کې او موږ ته یو مسله اکثر راپېښېږي، هغه ده چې بعض مریضان موږ له راوړی شي او خصوصا ماشومانان، ځکه چې زما تخصص دقه دی، ماشوم پیدا شي او په هغه کې یو داسې مرضي، داسې بیماري چې هغه ډېر حساس او هغه له په تادۍ کې ارجنټ اپریشن کول غواړي. که اپریشن ورونه کې نو د ژوند په خطر کې. سوال دا دی چې دغه ټیم کې مور اکثر خوا کې ماشوم پیدا شي موري، خو پلار نه وي او ته اجازت اخیسته غواړي او ولي د دې ماشوم چې دغه څوک دی هغه پلار دی او پلار خوا کې نه او موږ اجازت نه یې اخیستی، نو موږ دا اپریشن دې ماشوم له بې اجازته
کولی شو او که نشو کولی. دا ګورې موږ سره دوه حالات دي، موږ سره دوه حالات دي. دا مسله په دوه صورتونو کې راتلی شي. یو مسله دا د ماشوم ده او که غیر ماشوم ده. زه عامه مسله ذکر کوم، لازم نه چې ډاکټر د ماشوم د مسلې تپوس وکړي او صرف په دغه بیانوي. بل یو داسې مریض او بیمار هغه ډاکټر مخې ته راتلی شي چې هغه له په تادي کې اپریشن کول غواړي، که دا ونه شي نو ظاهري حالاتو مطابق، ډاکټري علم مطابق، نور خو حقیقت الله ته معلوم دی، دی مړ کېدو والا دی. یا د ده د جسم یو اندام هغه خرابېدو والا دی. یاره که اپریشن ونه شو ګردې به یې خرابې شي، که اپریشن ونه شو زړه به ختم شي، که اپریشن ونه شو د ده به تریخی دیسې شي، د ده به معده دیسې شي، د ده به دماغ هغه کار پرېږدي. او دومره وخت پکې نه وي چې د ولي نه اجازت واخیستی شي، وخت نشته. نو دې کې جواب بیا د دې حال دا دی چې دا کار او دا علاج او دا اپریشن دوی له کول هغه روا دي بغیر د اجازت نه. ځکه چې حال داسې دی، دې ټیم کې که دی اوس اجازت پسې ګرځي، ټلیفونونه کوي، رابطې کوي، نو کېدای شي دا مریض مړ شي یا ورته ښه نقصان ورسي، او یا بیا د اپریشن وروسته فایده نه ورکوي. اوس که داسې وشي چې دغه ماشوم ته یا دې مریض ته نقصان ورسي، اپریشن کې مړ شو، داسې نه شي کېدی. پلار یې بیا راغی، رور یې راغی، تره یې راغی، او ګرم ګرم کېږي، او نیکه یې راغی، تا زموږ سړی وژلی دی، تا زموږ نه تپوس نه دی کړی، نو دی د دې ذمهوار نه دی، دی د دې ذمهوار نه دی که چېرته علاج د اصولو مطابق شوی. شرط پکې دا دی، اصول د ډاکټرۍ یادو چې د ډاکټرۍ اصولو مطابق علاج شوی، څه زیاتې د ډاکټر نه نه وي شوی، څه تفرید د هغه طرف نه نه وي شوی، څه لاپروايي نه وي شوي، او علاج یې وله کړی د دې دپاره چې د ده ژوند بچ شي، د ده د اندام بچ شي، او بیا د هغې باوجود نقصان رسېدلی، نو د دې ډاکټر ذمهوار نه دی. خو الله د هغه په نصیب کې لیکلی و، هغه احتیاط کړی دی، هغه خو د خپل طرف نه څه زیاتې نه دی کړی. که څوک ورته وایي ته اپریشن ولې کوو بې اجازته، نو دا به د هغه به مخکې مړ کېدی. بیا موږ خو په یو حال کې هم نه غلي کېږو، که اپریشن یې وله نه وی کړی او مړ شوی بیا موږ په فیسبوک ویډیو ورکوله. نن سبا خو لنډه کیسه ده، په فیسبوک بیا موږ ویډیو ورکوله چې راشي وګورئ دا هسپتال دی، زما مریضو او ډاکټر صاحب وایي چې موږ تا نه اجازت لا نه واخیستې، او هغه مړ شو. دویم حال هغه دی چې په هغې کې اجازت اخیستل لازم دي، هغه دا چې داسې د مریض باندې داسې مرض دی یا په داسې مشکل کې دی یا داسې اپریشن ته ضرورت دی چې هغې کې تاخیر او لیټ کېدل ممکن دي. که یو سړی بیمار دی د خپې اپریشن یې دی، نو واضح ده چې د خپې اپریشن که لیټ شي، په اکثرو حالاتو کې بعضو کې لیټ کېده صحیح نه وي، نو هغه نقصان نه کوي، نو سره د ده صحت ډېر خرابېږي. نو دې ټیم کې موږ درته وایو چې ته به لازم د ده د ولي نه اجازت اخلي، بې اجازت د دا کار نشي کولی. او بې اجازت یې دا کار وکړو او مریض مړ شو، یا بل څه مشکل ورته راغی، معذوره شو، نو دې ټیم کې اوس ډاکټر د دې ذمهوار دی. پوه پې نه شوئ؟ معنی ده چې ډاکټرانو ته هم د دین د زده کړې ضرورت دی. معاشرې داسې فرد نشتی چې هغه ته د دین د زده کړې ضرورت نه وي، بلکې په دې باندې مستقل کتابونه لیکلی شوي دي، د معاصرینو علماو لیکلي دي.
او پوخانو هم د طب مسلې لیکلي دي خو معاصرینو بیا ډېرې لیکلي هغه مسلې چې اسپتال کې را پیښیږي هغه مسلې چې ډاکټرانو ته را پیښیږي او د هغې حل ډېرې مسلې دوی ته را پیښیږي ډېرې مسلې د یو انسان نه اندام ویسته بل ته لګول د زناور نه یو اندام ویسته انسان ته لګول دغه شان دا مسله شوله کومه چې اوس راله د نشي په باره کې تپوس سوال هغه مخکې ورځو کې ما ته دا راغلی او دا مانه درې څلورو کسانو تپوس وکړي یو کس ته دا مسله نه راغلی وایي زمونږ مریض له د زړه اپریشن کوي د زړه دا وال ورته بدلوي او ډاکټر وایي چې ده ته به د خنزیر د زړه وال ولګو هغه ډېر فایده مني د انسان دی وال ته نږدې وال په ځناورو کې هغه د خنزیر د زړه وال دی نو ته خو وایې چې دین دغه دی کلمه ماله راځي او استاد جي سره او صابیاق صاحب سره ما سوتن ترجمې ته هم کښېنم نو دې مسلې سره به څه کوو دا مسله دوه درې کسانو باندې تپوس وکړو دوه درې چې زمونږ د مشرانو خپلوانو کې د مشرانو زړه مسله ده اپریشن دی ډاکټر وایي چې ده ته مونږ د خنزیر د زړه وال لګو دا روا دي که نه روا نو الغرض خبرې مقصد دا و چې دین دې نه زده کړی نو دنیا او آخرت دواړه دې په تاوان کې دي خدای ورو سوال کړی وایي چې زما ماشومه لور ده او هغه چې پیدا شوه ډېره مریضه وه ناروغه وه نو بعض دوایانې به استعمالولې د هغه دوایانو د لاسه هغې ته د هغې بدن ته هم بعض نقصان رسېدلی دی یو نقصان دی چې د هغې روزي دا ټولې ولیدلې دي روزي یې نشتي او اوس هغه لویږي او روزي چې د نارینه هم نه بد ښکاري او بیا زنانه نو که چېرته موږ دا روزي دې له رسم کو جوړې کوله دا به روایي او که دا به ناروایي الجواب دا مسله موږ څو پیري ذکر کړې چې ګوره دا یاده کوي دا مسله شریعت کې دا خبره ده چې د الله په مخلوق کې به تبدیلي نه کوي دا خبره شریعت کې ده که نه ده ښه کله چې کله دا ته د ډول او د سینګار دپاره کې خو چې کله د ضرورت دپاره وي بیا جایز دي که دا قانون دی یاد کو ډېرې مسلې به ورته حل شي لږ ګوره شریعت کې دا دي چې لعنت رسول وسلم ویلی دی په هغه زنانه باندې چې هغه روزي وباسي او په هغه زنانه باندې چې هغه د ویښتو سره نور ویښته لګوي او داسې بعض نور لکه والواشمه دا تور داغونه چې لګوي دا اصل کې د سرمن نه لاندې ده لکه د ټیټو میټو چې ورته وایي ټول به لعنت ویلی شوی دی ولې ځکه چې دا د ډول او سینګار دپاره کېږي که چېرته ضرورت دپاره یو کار کېږي عیب د ختمولو دپاره یو کار کېږي د الله د مخلوق بدلولو پکې څه نیت نه وي نو دا بیا روا ده ځکه چې هو من باب ازالة العیب علما وایي دا عیب ختمول دي او دا صورت ته دی انسان هغه اصل ته راواپس کول دي نو انسان چې اصل کې پیدا شي د روزي که نه روزي نو که چېرته دې ماشومې له روزي جوړې کړي نو څه تبدیلي پکې راله نه تبدیلي خو پکې رانله او سبحان الله یو حدیث کې دا ټکی دقه شان راغلی دی عبدالله بن مسعود روایت ته امام احمد راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغه زنانه لعنت ویلی چې روزي وباسي په هغه زنانه لعنت ویلی چې ویښتو سره ویښته لګوي دغه شان داغونه لګوي دغه شان د غاښونو کې دا لارې جوړوي پخپله الا من دا مگر دا که بیماری دا مسله د حدیث کې یعنی د بیماری او د ضرورت په وخت کې بعض کارونه به دې کې روا دي دا مسله د حدیث نه بیان شو
بل یو روایت کې راځي امام ابو داود راوړی دی چې عبدالرحمن ابن طرفه وی زما نیکه و نیکه د هغه نوم عرفجه ابن اسعد د جاهلیت په زمانه کې په یو جنگ کې د ده د پوزه پرې شوې یا په یو جنگ کې د پوزه پرې شوې نو هغه د سپینو زرو پوزه ځان ته لګولې وه فانتن علی نو هغه خرابه شوه او خواوشا کې چې سره کوم ځای دی هغه خراب شو فامره النبي صلی الله علیه وسلم فاتخذ انفا من ذهب رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې د سرو زرو پوزه جوړه کړه د څه د سرو زرو هغه نه خرابېږي نو دا څومره پوزه نشته پوزه لګوي اجازت چا ورکړو رسول صلی الله علیه وسلم ځکه چې عیب ختمول دي نو ځکه ډېر ورته موږ دا وایو چې ته خپلې لور دپاره روزي جوړولی شي خو زه دا وایم که چېرته کیدی شي او دا روزي ورته ولګوي نو ډېرې به ښایي نن سبا طب او ډاکټري ډېره مخکې تللې ده ویښته کرل چې ورته وایي که د ویښتو نه د سر د ویښتو نه څه ویښته واخیستی شي او د دغه روزو په دیزي ولګولی شي نو هغې کې دا دي چې فایده پکې ډېره ده اوس که هسې یو داغ جوړی یو رسم جوړی هغه یو خم نه ښکاري بل څه وخت بعد به هغه ختم شي او روزي چې دغه ویښتو نه جوړې شي ویښته ولګولی شي نو یو خو دا دې خپل ویښته دي بل روزي هم برابر شو لکه یو هسې ګوره رسم دی هسې ویستي دي او یو ویښته دي او سبحان الله رب العالمین چې څه پیدا کړي که نه دا هسې دی دا روزي یوازې ښایست نه دی ښایست خو دی خو د ښایست سره سره اصل کې دا د سترګو د حفاظت دپاره دی دا یو سړی به چې روزه د سترګو څه حفاظت کوي دا د دې دپاره چې دا خولې نه راځي کته دا د دې دپاره که چېرته باران ورېږي نو د اوبه ډایرکټ سترګې باندې نه لګي دا هر څه فایدې دي ګوره داسې نه چې الله دلته ویښته راوویستو هر څه کې فایده ده چې رب العالمین هغه پیدا کړي دي یا جوړ کړي دي نو د روزو جوړولو نه رسم نه غوره طریقه څه ده ویې لګي ویښته پکې وکري والله اعلم دغه شان مسله دا هم شو که یو سړی وایي چې زما یو غاښ دی هغه ډېر اوږد دی او هغه ماله تکلیف راکوي د نورو غاښونو نه نو دا دې وړوکی کولی شي که نه شي کولی شي غاښ ډېر وران دی یو په بل له پاسه دی دا برابرولی شي ځکه دلته مقصد هغه ډول او سینګار نه دی مقصد یو عیب ختمول دی علاج کول دی غاښونه بلکل برابر دي زه پکې لکه کرښه راولم حرام دی د الله مخلوق الله چې کوم پیدایش دی انسان کړی دی په هغې کې څه راوستی دي تبدیلي روزي لږې پیړې دي یاره دې پسې نوس یې رالمه چې دا څه شي دا نری شي حرام دی دا لا پرېږده زه یو بل سټایل ته ډېر حیران یم او هغه مې د بعضو هلکانو کې ولید هلکان په معنی د نر ځکه چې یو نری نو نر او ماده نر دا په څاروو کې وي دا په انسانانو کې وي او پیریانو کې وي نو ته مذکر ویلی کېږي او بیا به یې کې یوی سړی نو زه دا هلکان چې مې دا په اعتبار د دې چې او د مذکر په دې جمله کې راځي ها هغوی دې روزي کې تاسو خیر کړي دلته یو دوه کټه ورکړي دي دې سټایل ته زه دا خو سړی لکه عیب ځان کې جوړوي خلک وایي چې یا الله که زما دې بدن کې څه عیب وي چې زه څه کړم ختم کړه او سوال هم کوي چې یا الله دا عیب دی ختم کړه دې لګیا د عیب جوړوي ولې دا چې کله موږ په یوروپ پسې روان شو که نه پټې سترګې او دا چې کله موږ په ډمانو پسې روان شو پټې سترګې
او دا چې کله موږ په فحاش خلکو پسې روان شو پټې سترګې که نه نو زموږ هلکان او جنکۍ به دا چلونه کوي روزه به یې دلته والي او بیا د ویښتو کې چې یعنې الله رب العزت د انسان له څومره ښایسته ویښته ورکړي مزېدار څومره خوند کوي ده به سیجل کړی دیزي کې به یې داسې هغه ټوپۍ غوندې کې پرېښودې د یهودو هغه ټوپۍ هم لیدلې هغه عبادت چې کوي دیزي باندې سیب پرته وي هغه شان یو ټوپۍ به دلته پرته وي سیډونه به یې ترې ووالي ته به وایې چې دا چې ته دغه ځان یې دغه جوړ کړی د اوبو به بوتل باندې اثر نه هغه شی د ځان جوړ کړی ښایسته انسان او د ځان نه څه شی جوړ کړو ځان اوس به کې بل سټایل راوتی دا یو طرف بخرې دا نه او دی الله اکبر یعنې که چېرته دا سټایل د ډمانو نه وی او د فحاشو خلکو نه وی او فلمونو کې نه وی او چا دا کړی وی نو ټولو به وایي چې داسې دی لیونی دی وایي نیم ویښته والي نیم شتي اوس ورته څوک لیونی نه وایي ولې ځکه چې ډمانو کې داسې شتي چې هغوی کړي دي چې ډمانو کړي دي بیا خو طریقه ده بیا خو بیا کې د ترقۍ دپاره په ذهن د دوی کې یو سړی لاړ د نعی خواله چاپ ته او چاپ کې ته هغه نیم ویښته وویل نیم پاتې شو او کور ته راغی مور به ورته څه وایي ماشوم به زغلی که نه به زغلی ولې زغلی لاړ شه بیخ دې اوس هغه نعی ته ووایه چې پوره ویښته ده یا لرکي یا پوره پرېږدي اوس یې که کې نو داسې دی دا به سټایل نو ته به حیران شي د یو نیم ته چې د بازار کې وګورې او مزه دا کوي چې دا یو طرف یې لر کړی دا او دا اوږه دي دا به یې داسې راچولي او دیزې کې د روزو کې دوه یو کټ هم ورکړي او بیا ډېره مزه ده وکړي چې په یو وږې والی وي اوس ته دې کومه کټګرۍ ته ورچې هغه ته به بیا ټوله شپه سوچ کوه یو پکې والی هم ده او والی هم یوه دا به سټایل والی یوه کم طرف ته به والی کم طرف ته چې ویښته نشتي چې بل طرف ته خو ویښته ګډ شي که نو هغه خو ویښتو هغه غوږ پټ کړی دا غوږ ښکاره دی نو دلته ورته والی ځوړنده ده الله دې زموږ په حال رحم وکړي خبره مې دا کوله چې انسان وایي چې یالله عیب ختم شوې او یو سړی رګیا د عیب په زور جوړوي یو سړی رګیا د عیب جوړوي یو سوال به ولو اخرنی هغه دا دی چې درې وروڼه دي یو کس مړ شو د هغه درې زامن پاتې شو او د درې چته کور جوړ کړی دی بلکل یو شان درې چته کور یو شان یعنی هر یو چت د بل په شان دی سیز مساحه او ډیزاین کمرې هر څه یو شان دي خو دغه درې هلکانو اوس اختلاف په دې کې راغلی دی چې کم چت به د کم یو رسي چې بعض دا وایي چې اولنی چت غوره دی بعض وایي چې هغه ټول نمبره چې دا غوره دی بعض وایي چې را منځنی غوره دی دا موږ ته مراد دی ځکه تا ته څوک وایي چې د درې چته کور ته کم یو ویلې کم یو به دې خوښ یاسې اخرنی اولنی ولې تله راتله ورته اسان دي بل دا چې د ګرمۍ او د یخنۍ نه بچي اخره کې چې کوم یو طبیعي کې هغه ګرم ومي او هغه یخ ومي و د دې وروڼو اختلاف راغلی نو یو پکې دا وایي چې قراندازي به وکړو نومونه به ور واچوي چې نومره وخت دی وایي چې د ورور سره د دې دین غم دی وایي چې دا طریقه صحیح ده د تقسیم د میراث چې مونږ قراندازي کوو الجواب ګوره میراث چې کله تقسیمیږي خصوصا د داسې ځایونو او کله چتونه نه وي لکه زمونږ کورونه چې علاقو کې لکه غټ کوري نو هغه بیا داسې پنځو حصو ته تقسیمیږي دریو ته څلورو ته د اولنۍ طرف به دا روډ ته چې دا به د چا رسي بیا پسې چې د هغه د چا رسي ورپسې چې دا به د چا رسي هغه اخرنۍ به د چا رسي اختلاف جوړ شي نو داسې ټیم کې دوو طریقو سره مسله حل کېږي اولنۍ طریقه هغه دا ده چې دوی مشوره وکړي
کله اکثر که خیال هم کړی مشوره دا و چې غوره پکې مشر له ورکړي یاره زه خیر دی مشر ادب پکې احترام پکې دا غوره او ځای پکې دا دی مشر شو کله یې کشر له ورکړي زه دی وړوکی دویمه طریقه دا ده چې دوی تقسیم په طریقه د قراندازي وکړي نو فایدې دا راوځي چې د چا په زړه کې څه پاتې نه شي دغې چې خو دغه د نوم راوختو نو د چا چاته په زړه کې څه پاتې نه شي د ما له دوکه راکړی د ما سره زیاتی کړی د زما نه غوره طرف اخیستی او دا په شریعت کې الحمدلله جایز دي قراندازي په شریعت کې ګوره دې له اعتبار ورکړی شوی دی ډېر دلایل الحمدلله دې ټیم کې زما ذهن ته راځي خو زه به صرف یو دلیل دوه ذکر کړم چې موږ مطمئن شو چې او مسله صحیح ده دې له اعتبار شتي الله رب العزت د مریم علیه السلام تذکره کړې کله چې دا ماشوم و نو د خلکو پې جګړه شوه چې د دې کفالت به څوک کوي ولې پې جګړه شوه ځکه چې دا ډېر دینداره سړي لور وه د مشر سړي چې هغه د قوم مشر نو هر یو دا خپل شرف ګڼو چې د هغه د دې لور کفالت او تربیت زه وکړم زکریا علیه السلام چې هغه د دې ترور خاونو یا د دې د خور خاونو هغه وایي چې زه به وکړم الله پیغمبر ته دا قصه ذکر کړه بیا ورته وایي وما كنت لدیهم او ته ګوره د هغوی سره خوا کې نه وي اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم کله چې هغوی دریاب ته خپل قلمونه ګزارل دا قلمونه ولې ګزار کړي چې د چا قلم راوختو بره هغه به تربیت کوي دا قراندازي ده که نه ګوره د هغوی کړی دا کار نو دې له اعتبار شتي دغه شان هغه حدیث کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې رسول الله وسلم به کله په سفر تو خو نه حبیبیانې وي کومې چې ژوندی وي نو قراندازي به یې کوله چې د چا به نوم راوختو هغه به ځان سره بوه معنی چې قراندازي له اعتبار شتي بل بیم دلیل واله رسول الله وسلم حدیث کې وایي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی وایي که چېرته خلکو ته د اولني صف د فضیلت پته وی او دوی ته په اولني صف کې بیا ځای نه میلاوېده نو دوی به پې اختلاف کولی یو به وایي چې زه بل به وایي چې ځکه چې هغه اصل ثواب نه خبر شوي دي نو هغه اختلاف بیا دوی په سهل کولی الا ان یستهموا علیه لاستهموا بیا به قراندازي کولی چې راشه نوم به پې ور واچو اوس خو نن سبا زموږ خو دا حل دی چې زموږ په جومات کې اولنی صف خالي موږ کیدای شي په دې شاته دیوال باندې قراندازي واچو چې ډډه به څوک لګوي او ګوټ کې به څوک کیني او ستنه د جومات ستنه زموږ نه پاتې کېږي ځکه چې ملا تیر زموږ ته به وایي چې مات شوی دی جومات کې ځان رسوه د ډډې ځي ته اولنی صف فضیلت که معلوم اختلاف به جوړ شوی وی بیا به اختلاف په څه ختم شوی په قراندازۍ باندې معنی چې اعتبار ولا شتي نو الحمدلله خلاصه دا شوه چې د دې وروڼو دا طریقه دا صحیح ده په دې سره اختلاف ختمیږي په زړه کې کینه بغض هم نه پاتې کېږي الله رب العزت چې موږ په قرآن او په حدیث باندې پوه کړي ښه دا مختصر به دې جواب وکړو چې په لاره تلو سنت طریقه په لار باندې تلو سنت طریقه دغه د ګوره یو چې مزل کې نه ډېر تیز نه رو دغه شان خپلې لارې ته کتل اخوا دې خوا کتل یو ځي ته بل ځي ته د صحیح طریقه نه دغه شان په خلکو باندې سلام اچول څوک د باندې سلام واچوي د هغې جواب ورکول که په لاره باندې څوک ویني هغه محتاج دی څه شي ته ضرورت دی سامان خیجوي ګاډی ورته خراب شوی دی لار تې ورکه شوې هغه سره مرسته کول زنانو پردو زنانو ته نه کتل د خلکو کورونو ته نه کتل یو نیم سړي دا کار دی کورونو ته ګوري کور ته به دننه ور به کولای دی به څه دننه به ګوري دغې نه ځان ساتي بعض خلک وایي چې د خوراک نه بعد خواږه خوراک سنت طریقه د بعضو روایتونو کې راغلي دي چې خواږه په خوراک پسې هغه خوراک مفید دی بعضو داسې روایتونو کې راغلي اگر که د هغې بیا په سند کې بعضو علماو خبرې کړي چې اولنی سوال دا د یو ورور دی وایي چې د یو سړي نه د ماښام مونځ قضا شوی پاتې شوی او دی جومات ته لاړ شي
او جمع د ماسخوتن د منځه ولاړئ. نو د ماښام مونځ په دې امام پسې کولی شي او که نه، ځکه چې نیتونو کې خو اختلاف راغی. د ده نیت هغه د ماښام د منځه دی او د امام نیت هغه د ماسخوتن د منځه دی. الجواب، دا مسله څو پیرې بیان شوې ده ښه تفصیلا، سوالاتو جواباتو کې هم په عامو درسونو کې هم. بعضو علماو دا ویلي دي وي دا نه کېږي. ولې؟ بعضو علماو دا ویلي دي وي دا نه کېږي. وجه څه ده چې نه کېږي؟ وایي ځکه چې نیت د مقتدي یو دی او د امام بل دی. او حدیث کې راځي چې انما جعل الامام لیؤتم به، امام خو د دې لپاره دی چې تابعداري وشي او تا په نیت کې تابعداري ونه کړه. دا د بعضو علماو رایې ده. او نور علما وایي او دا راجح قول دی او مضبوط د دلیل په رڼا کې چې دا کار بلکل روا دی او د ماښام مونځ کېږي د دې مقتدي. اوس که څوک دا ووایي چې د حدیث کې راځي چې مقتدي به د امام تابعداري کوي، نو دا تابعداري په کارونو کې ویلی، تابعداري په نیت کې نه کېږي، نه تابعداري په وینا کې کېږي. لکه ویناګانې مانځه کې موږ اذکار وایو، امام ته زموږ نه زیات اذکار یاد دي، ته یې تابعداري کړې ده؟ تا خو نه ده کړې. ته صرف سجده کې سبحان رب العلا وایې او هغه په سجده کې نورې دعاګانې مو وایي. ته په رکوع کې صرف سبحان رب العظیم وایې او هغه نورې دعاګانې مو، نو تا خو تابعداري نه ده کړې. دغه شان کله چې موږ سري مونځ کوو، پټ مونځ چې هغې کې قرت په پټه کېږي، ته سوره فاتحه ووایې او بیا دې پسې یو لنډ صورت ووایې، امام سوره فاتحه ووایي او هغه هم یو صورت ووایي، ستاسو دواړه یو شان صورتونه ویلي. دلته هم د امام تابعداري نه ده شوې. تابعداري په نیت کې او په ویناګانو کې نه کېږي، تابعداري کېږي په څه کې؟ هغه په افعالو کې، کارونو کې. لکه امام رکوع لځي ته به رکوع لځي، امام سجدې لځي ته به سجدې لځي، امام ودرېږي ته به ودرېږي، امام کینی ته به کیني. په دې کې تابعداري کېږي. ښه، د یو امام نیت هغه دا دی چې دا مونځ د الله دپاره نه کوي، ته هم دله تابعداري کوې په دې نیت کې چېرې زه هم د الله دپاره نه کوم. نه، د نیتونو کې تابعداري نه کېږي او نه لازم ده. په دې دلیل الحمدلله، بې دلیله خبره نه. دلیل هغه دا دی، دو دلیلونه پې ذکر کوو اگر که دین هم زیات شتي. یو د معاذ بن جبل رضی الله عنه قصه ده. جابر رضی الله عنه وی معاذ بن جبل با كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. هغه به د رسول صلی الله علیه وسلم سره په مسجد نبوي کې مونځ وکړو د ماسخوتن ده. د رسول صلی الله علیه وسلم سره به په جمع کې د ماسخوتن مونځ وکړو. ثم يرجع إلى قومه، بیا به خپل قوم له لاړ، فيصلي بهم تلك الصلاة، نو د ماسخوتن په منځ کې به د هغوی امامتي وکړه، د خپل قوم امام. نو دلته د فرضي مونځ خو شوی دی په مسجد نبوي کې، خپل قوم له چې د امامتي ورکوي، نو نیت یې د نفل مونځ دی، نفلي مونځ دی، او د قوم نیت ته څه دی؟ هغه د فرض دی. اوس که دا کار ناروا وی، نو بیا خو په رسول صلی الله علیه وسلم غلی کېدو نه. لکه څنګه چې د دې معاذ بن جبل یو پیر شکایت راغلی و رسول صلی الله علیه وسلم ته چې دی مونځ ډېر اوږدی، رسول صلی الله علیه وسلم بیا زورنه ورکړې وه، تاسو د منځه نه خلک تروئ که څه کوئ؟ نو کوم پیغمبر چې په دغې رد وکړو، هغه به په دې رد کړی چې معاذ تا کومه قصه شروع کړې ده، دلته موږ سره د ماسخوتن مونځ وکړو، بیا قوم له امامتي مو ورکړي. نو د دلیل دی په دې باندې چې دا کار دا صحیح و. یو بل دلیل پې دا د ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم جمع کړې وه مسجد نبوي کې. دې کې یو سړی ولیدو چې یوازې یې مونځ کوو، وروسته راغی یوازې ځان له ولاړ. رسول صلی الله علیه وسلم وی علی رجل یتصدق علی هذا فیصلی معه، داسې څوک نشته چې به دې سړي صدقه وکړي او د ده سره مونځ وکړي. یعنې د ده سره په ده صدقه څنګه وکړي؟ ده سره به ودرېږي، د جمع مونځ به شي، ده ته به ثواب ډېر میلاو شي، دا صدقه شوه.
یو روایت کې داسې هم راځي ایکم یتجر علی هذا، څوک به ده سره تجارت وکړي. فقام رجل فصلى معه، نو په هغه کسانو کې چې یو پرې لمونځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره کړی دی هغه پاس سره د هغه سره ودرېد. نو ګوره د دغه کس نیت د فرض مانځه دی، دا چې ورسره ودرېد د ده نیت د څه دی؟ د نفل دی. دلیل دی په دې باندې چې نیت که د مقتدي او د امام بدلي نو داسې نقصان نه کوي. ها اوس راځو بلې مسلې له هغه ده، صحیح شو موږ خو ماښام لمونځ په هغه امام پسې کولی شو چې هغه د ماسخوتن کې، خو د درېیم رکعت نه بعد بیا څه کوو؟ ماښام لمونځ خو مه وکړو، امام څلورم ته پاسېدي کې دوه طریقې هغه ښویې شوي دي. یو دا ده چې ته به درېیم رکعت وکړي او بیا چې کله امام څلورم ته پاسېدو ته به نه پاسې، ته به کښېنې، ته به ناستې چې کله امام اخرنۍ قاعده باندې کښېناستو او سلام یې ګرځو ته به ورسره سلام وګرځې. یو دا طریقه ده. دویمه دا ده چې ته سلام وګرځېدې درېیم رکعت نه بعد تحیات وې سلام وګرځې او بیا په دې څلورم رکعت کې د هغه سره شریک شي په نیت د ماسخوتن د منځه، خو د دې نه د اولنۍ غوره ده، دې کې احتیاط هم دی او هغه غوره ده چې یو سړی انتظار وکړي امام سلام وګرځو ته ورسره سلام وګرځو بیا پاسه ماسخوتن لمونځ وکړه. خو نه که څوک داسې ونه کړي او دا بله طریقه باندې عمل وکړي نو عمل یې روا دی، خو دومره ده چې د اولنۍ طریقه ډېره غوره ده. یو سړی به وایي چې ولې د اولنۍ غوره ده؟ دې له ته په څه دلیل غوروالی ورکړي؟ هغه په دې چې دې کې د امام تابعداري ډېره ده، د جمع نه ونوتو او انتظار یې وکړو تر دې چې امام سلام وګرځو دا ورسره سلام وګرځو، دې کې تابعداري ډېر راځي، نو دا غوره ده د دې بلې څه نه؟ دې بلې طریقې نه. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی، وی بعض خلک دا عبارت وی په خبرو کې چې دا به صحیح یو که نه، یاره وی په دې پلاني باندې څه پټ پناه نه دي. دا جمله و عبارت موږ کله په خبرو کې استعمالو، یا د ده نه څه نه پټېږي، وی خلک که نه وی دی وی د دې شرعي حکم څه دی؟ ښکلی سوال دی. یو خبره زه تاسو ته وکړم، ګورئ موږ په دې خبرو کې ډېرو خبرو ته توجه نه او هغه شرعاً صحیح نه ناروی، شرعاً هغه صحیح نه هغه عبارت چې دی په شریعت کې ناروی صحیح عبارت نه دی. اوس یو کس دا ووایي چې پلانې یاره وي د ده نه څه نه پټېږي، یا دی د هر څه نه خبر دی، بس دی بلا خبر نه. دا عبارتونه ټول یو بل ته نږدې دي، دا به ویل صحیح او که نه؟ ګوره دا چې څوک هم وایي که نه دا به دوه طریقو سره ویلی کېږي. یو دا چې سړی مطلق خبره وکړي چې د پلاني نه هیڅ شی نه پټېږي، یا پلانې او په هر څه خبره دی. که داسې مطلق یې وی که نه نو دا ناروا ده. وجه دا چې دا صفت دا صرف د یو الله رب العزت دی. الله وی ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، په ځمکه او اسمانونو کې په الله څه پټ نه دي. بل ځکه الله وی وان الله قد احاط بكل شيء علما، الله هر څه په خپل علم کې راګیر کړي دي. په بل ځکه الله وی وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، که ته وینا په زوره کې نو الله ته دغه معلومه ده او الله ته پټه خبره او د زړه رازونه معلوم دي. معنی دا چې الله نه پټ پناه څه نشته. اوس که ته مطلق خبره د انسان په باره کې کوې چې پلانې د ده نه پټ پناه څه نشتي، دا خو ته واضح ده چې ناروا خبره کوې او مبالغه کوې او زیاتې کوې. دا صفت خو صرف د الله رب العزت دی، د بل چا خو نشته. د رسول صلی الله علیه وسلم دا صفت نشته، نو پاتې نه بل څوک وایي چې د هغه به دا صفت
او که چېرته دا خبره په یو موضوع کې وشي د دې سره قرینه یعنی یو خبره شتي چې د هغې نه دا واضح کېږي چې د سړي مطلب داسې نه دی چې په هر څه دی پوه لکه موږ به داسې ووایو موږ د یو علم خبره به وکړو لکه دیني علم به کې یو موضوع یا د ریاضیاتو علم یا ډاکټري یو مسله ده او په کې موږ ووایو چې دی به لا پوه نه د ده نه په دې کې څه پټ نشته په دې کې خیال نه په دې کې دا اوس مطلق خبره نه ده معنی په دې موضوع کې د ده نه څه پټ نشته دا روا ده ښه د کور یوه خبره هم د ده نه نشي پټولی صحیح دی دا عبارت که نه ولې صحیح دی تا کوره پورې خبره محدوده کړی لکه امام ذهبي رحمه الله د یو خلیفه عباسي دور خلیفه الناصر لدین الله د هغه مبارک کوي چې کله تاریخ لیکي وی په ده باندې د خپل رعیت کم چې د ده لاندې دي بچی لاندې هغه که مشر دی او که کشر دی خو په ده سپټ نه و ټول ورته معلوم دا خبره صحیح ده که غلطه صحیح ده ځکه چې ده خاص کړه په رعیت پورې باچا دی د خپل علاقې نه خبر دی د ده نه څه پټ نشتی دا عبارت صحیح دی او که داسې ووایي چې په ده هېڅ شی پټ نه دی دی د هر څه نه خبر دی دا خو ناروا خبره ده او څوک داسې دی کم انسان داسې قدرت دی او داسې علم دی چې د هر څه راګیر کړي دي دې څوک شته دا خو قدرت د یو الله دی چې هغه هر څه په خپل علم کې راګیر کړي انسان که په دې سر کې ښکر لګېدلی که نه او د اسمان ته رسي بالفرض نو بیا هم د ده سره د هر څه علم نشتی اوس رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره قرآن کې دا خبره الله هغه ته کړې ده چې ته دې خلکو ته ووایه چې زه د خپل ځان دپاره د نفي او د نقصان مالک نه یم ولا اعلم الغیب او زه په غیبو نه پوهېږم زه په غیبو نه پوهېږم نو دې کې مطلب دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د غیبو علم هغې نشته کامل پوره علم د هر شي د صرف د یو الله سره دی بله خبره ته زه ذکر کوم بعض خبرې د الله سره ښایي بعض د انسانانو سره ښایي مخلوق سره لکه دا د الله سره ښایي چې د هغه نه دې څه پټ پناه نه وي د هغه سره ښایي رب دی د دې مخلوقاتو خالق دی نو چې د خالق نه څه خبره پټه شي د هغه پورې نه ښایي هغه پورې دا ښایي چې هغه دې د هر څه نه خبري پاتې هغه انسان چې هغه یو خو ګوره یو محدود زمانه کې پیدا کیږي هر انسان د خپل تاریخ پیدایش ته وګوري د دې نه مخکې ته نه وي معنا چې ډېر څه تاته نه دي معلوم مدغه دلیل پوره دی د دې نه مخکې ته نه وي نو ډېر څه تاته نه دي معلوم او بیا یو محدود زمانې پورې ستا ژوند دی د هغې نه بعد به څه کېږي ته دې نه یې خبر څنګه موږ د انسان مبارک کې ووایو اگر که هغه پیغمبر دی اگر که هغه ولی دی اگر که هغه بزرګ دی هغه عالم دی موږ داسې ویلی شو چې دی په خپله زمانه کې ډېر پوه سړی و یا په دې پلاني فن کې په پلاني فن کې د ده نه څه پټ نشتی دا خبره صحیح ده یا د پلاني مهارت کې یا د پلاني علم کې یا ملک پورې لکه ما مثال ورکو خاص کې یا کور پورې نو بیا دې کې څه حرج هغه نشته خو مطلق خبره هغه نشي کېدی دغه مطلق داسې علم صرف د چا سره دی هغه د یو رب العالمین سره بل چا سره نشتی دا قسم سوالونه یو خو ډېر مفیدي بل دلالت کوي د سائل په دې خبره باندې چې د ده سره د دین قدر دی ځکه خپل الفاظ خپل ټکي خپل وینا خپل کار هغه تلی په تله د اسلام کې او د مسلمان شان دی چې دی خپله معامله خپله وینا
خپل فعل، خپل عقیده، خپل غم خادي، رسم و رواج، دا هر څه به تلي د اسلام په تله کې. که چېرته د اسلام خلافي بیا موږ نه منو. ښه، دا یو سوال یو ورور کړی دی، خو اول په دې سوال باندې ځان پوه کړي نو په جواب به یې پوه شي. یو کس دی او زه باسې فرضي نوم ووایم چې موږ په دې مسله پوه